قماندان ګل حیدر د ولسي جرګې ریاست په زور نیسو روحي درېنۍ او درشم د غویي د ګل حیدر خان په نوم د شمالي ټلوالي او پخوانی قماندان له خپلو خلکو غواړي چې د حکومت او پښتنو پر وړاندې ودرېږي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې یوې راټولېدنې ته ویلي دي چې موجوده وضعیت ورته د منلو نه دی او ترې بغاوت به وکړي. دغه زورواکي پورته څرګندونې د ولسي جرګې د روان سیاسي کړکېچ په اړه کړي دي او ویلي دي چې له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه شروع بیا تر قضا او محکمې ټول واک د یو ځانګړي قوم په لاس کې دی او اوس دوی غواړي چې پارلمان هم په خپل اختیار کې واخلي. یاد کس په احساساتي ډول د خلکو په منځ کې وینا کوي او خپل خلک تحریکوي ترڅو د موجوده نظام او پلوی کې د پښتون ولس پر وړاندې بغاوت وکړي. دی ګواښ کوي چې په زور به د ولسي جرګې ریاست خپل کس ته ورسوي. ګل حیدر خان د خپلو خبرو په یوې برخه کې د شمالي ولایتونو لپاره د امتیاز غوښتنه کړې او زیاته کړې ده. از برکت خون شهید ملت پروان کاپریسا و گلدوزان دوره مقاومت کنند. امروز باید سپاس کنند. امروز یک اوباش آمده اسکات شده دروازه پارلمان قایم کرده. آیا به ما ننگ و شرم نیست؟ امروز اسکات شویم. امروز بدون عزیز اشرف غنی رو درد نمونیم. تقلب تا چه وقت؟ چرا ما رو اجازه نمیده؟ پارلمان سعی کن سنا است تو ریاست جمهوری است تو قضا و محکمه است تو امروز میایی در یک پارلمانی که مردم رای داده تو یک اوباشت از دستش کش کن سکو. دا یادواري ده چې دغه کس له دې وړاندې هم د اورونو ولسونو ترمنځ نفاق ته په لمن وهنې تورن او د حکومت پر وړاندې دریځ سخت او له قانون لوړ و.